سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د ملنګي فلم اهم معلومات او تفسیره له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې لمخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ او په خاصه توګه کمنټس باندې ولیکئ، نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم شایسته کړم. د ملنګي فلم شوټینګ تر لوی اختر لمخه په مانسیره کې روانو. لوی اختر راغی، چې کله لوی اختر تیر شو نو له لوی اختره فوراً بعد د دې فلم مزید شوټینګ په مانسیره کې مکمل شو. دا ټیم شاید عثمان صاحب لاهور ته تللی دی او په لاهور کې یا د دې فلم غانې ریکارډ کې، یعنی د دې فلم ټوټل شوټینګ سره لګانو دا مکمل شوی دی. اوس به دا فلم ایډیټر لذي ایډیټینګ به کیږي، یعنی په دې کې سی بیک ګراوند موسیقي وي، د دې غانې وي، د دې سره نور کم ضروری مرحلې وي، دا ټولې مرحلې به مکمل کیږي. د دې فلم په سوشل میډیا یو ورکوټې غوندې ویډیو جاری شوی ده چې هغه ویډیو په سوشل میډیا هور ولګولی او کتونکي په دې انتظار دي چې کله به دا فلم راځي او موږ به ګورو. په دې فلم کې طواف سرادیم د خپل فن مظاهره کړې ده، خو له فن سره سره طواف سرادي یو ګلوکار هم دی. په دې فلم کې یا په خپل اواز کې یوه غانا هم ریکارډ شوې ده چې هغه غانا به دومره مشهوره سي چې د کتونکو به ډیره خوښه سي او په ټوله پښتنه سیمه کې به د دې غانې چرچې وي. د دې فلم مین پوسټر په سوشل میډیا باندې ریلیز شوی دی، یعنی فلم ساز او ډایرکټر د دې فلم پوسټر جوړ کړی او هغه پوسټر یې سوشل میډیا ته ورکړي چې د کتونکو ډیر خوښ شوی دی. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی ده، د دې ایډیټر اسدزاده او صاحبزاده صاحب دی، د دې فلم مکالمې سید تکالی صاحب لیکلی دي او د موسیقي فرایض شاکر زیب نوشروي تر سره کوي. د دې فلم فایټ انسټرکټر شانزیب خان دی. فایټ انسټرکټر و هغه کس ته ویل کیږي کوم چې په فلم کې شوټینګ کاږي او په هغه کې د ایکشن وي او جنگ وي، هغه د جنگ ټولې مرحلې شانزیب خانزاده صاحب تر سره کړي دي. شانزیب خانزاده صاحب یو داسې اداکار دی، فایټ انسټرکټر دی، بلکې ډایرکټر هم دی چې په دې دریو شعبو کې د ډیر بهترینه کار کړی دی. که تاسو ته یاد وي د شانزیب خانزاده یو فلم دی میلمه، په دې میلمه کې به طور ډایرکټر د کار کړی دی. دا فلم بالکل د پښتانه د کلچر مطابق جوړ شوی دی په سوشل میډیا باندې، بلکې په یوټیوب چینلانو باندې د دې مکمل فلم لوډ شوی دی، تاسو یې کتلی سئ. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې چې کومو اداکارانو او اداکارو د خپل فن مظاهره کړې ده، هغه ټول دا وایي چې دا فلم به ډیر بهترینه فلم وي او بالکل به تاسو یو چینج پکې محسوس کړئ. هغه ټول دا خبره کوي چې د دې فلم ټولې مرحلې په ډیر محنت سره ترسره شوي دي او د کتونکو به دا فلم خوښ سي. خوږو کتونکو، شاید عثمان صاحب چې کوم فلم جوړ کړي هغه ډیر فلمان جوړ کړي دي، په هغو فلمانو کې اکثره سپر هیټ شوي دي او شاید عثمان صاحب یو داسې ډایرکټر دی چې هغه ریسک اخلي. مطلب هغه دا ریسک واخیستی چې په خپل ملنګي فلم کې اصغر چیما به طورې ویلن راوستی او مرکزي رول یې ورکړی. دا یو ریسک دی. داسې ریسک اخیستل د فلم سازانو دپاره ضروري ده، ولې چې په فلمانو کې ډیر کتونکي دا خبره کوي چې موږ چینج غواړو، موږ نوي اداکاران غواړو، له نوې زمانې له دې جدید زمانې سره چې سمون خوري هغه اداکاران غواړو. نو شاید عثمان صاحب دا ریسک واخیستی او په اول ځل اصغر چیما او هغه هم په مین مرکزي ویلنتوب کې یا په دې فلم کې کاسټ کوي. تاسو به د دغې ویډیو په سر کې کلیپ لیدلی وي چې اصغر چیما واقعي په دې فلم کې د خپل فن بهترینه مظاهره کړې ده. د اصغر چیما تجربه سته، ولې چې هغه په ډیرو ډرامو کې کار کړی دی، خو په فلم کې تجربه نه وه.
لیکن شاهد خان له ده سره ډېر هیلپ وکړي، ډېر مدد یې وکړي، ډېرې مشورې یې ورکړي چې په فلم کې به ایکشن او فاټ په دې طریقه باندې ادا کوي، یعنی د ده ډېره مرسته وکړه. نو ځکه له دې فلم څخه دا توقع ده چې کتونکي به دې فلم ته په درزنو راځي او دا فلم به خوښوي. ګرانو کتونکو، دا و د ملنګي فلم د دې مرحلې مکمل راپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لویه لاس سپارلي یاسته. د خدای په امان.